بسم الله الرحمن الرحیم. موږ بعضی مسائل شروع کړیو چې پای کې موږ د سم مسائل بیان کړو. اوس بیان د اوقات مکروه د موز چې په دې وخت کې موز ولې ممنوع دی او وجه سره چې په دې وخت کې موز ممنوع دی او مکروه دی. دا یو څو اوقات دي، درې اوقات دي چې په دې کې هر قسم موز دا ممنوع دی، کاغه فرض وي، ک نفل وي، ک قضا وي او کادا موز وي. دا درې داسې اوقات دي چې په دې کې مونږ کول مکروه تحریمی دي. یو خبره ده چې نفل مونږ که په دې درې واړو اوقاتو کې وشي ادا کیږي، خو سره د کراهت مکروه تحریمی نه ادا کیږي. که چا په دې کې فرض مونږ وکړو یا واجب مونږ په دې اوقات مکروهو کې وکړو نو په دې کې به اعاده وي، دوباره به دا مونږ کوي. سوا د مازیګر مونږ نه چې د غروب په وخت کې لکشان مخ کې او سړی دا مون شروع کی او غروب نور وګرځيږي، مازیګر مونږ ادا کیږي سره د کراهت نه. دا تاخير کول د مازیګر په مونږ کې دا ګناه ده. او دا اوقات ممنوعه دا درې اوقات دي واوري. یو وخت عین طلوع الشمس چې نور راوخیږي تر یوې نېزې پورې دا نور اوچت شي، د دې نه پس کې بیا سړی مونږ کوي نو کولی شي. دویم وخت چې نصف النهار شي، یعنی استواء الشمس پورې چې نور د ماسپخین په وخت کې بالکل د سر د پاسه شي، لیکن دا وخت ډیر مختصر دی. نور په استواء الشمس نور د سوري سره برابرېدل دا ډیر محدود وخت دی. په دې کې فقهاو د احتیاط د پاره احتیاطاً 15 منټه 6 منټه 10 منټو پورې ټایم ورکړی وي، او حالان کې دا وخت ډیر مختصر وخت دی. او دریم د مازیګر نور چې کله غورځيږي، نور چې زیړ شي او نور غورځېدو ټیم دي شي، نو په دغه وخت کې چې دی دغه ټیم مکروه وخت دی، په دې کې موز نه کیږي. سوا د مازیګر د موز نه په دغه وخت کې وشي خو سره د کراهت نه بکیږي. دا کم اوقات چې موږ بیان کړل د دین علاوه داسې نور اوقات هم شته دي چې په دې کې نفل موز کول څه شي دي مکروه تحریمی دي. د سحر د راختلو یعنی پس د سحر د موز نه پس فرض مون سړی وکي د نور د راختلو پورې دغه وخت کې یو سړی موز کوي، نو دغه وخت کې چې د اشراق د راختلو پر د سحر د فرض نه واخلا، د سحر د راختلو یعنی د سبا چې سړی د سحر موزو کی او د هغې نه پس سړی نفل موز کوي تر اشراق وخت پورې دغه وخت کې موز نه کیږي. او د مازیګر موز مامخ کې مویل چې کدا د نور د ډوبېدلو نه مخکې وخت تا راګیر کو 3 منټه 4 منټه او تا شروع وکړل او بتا باندې نور وګرځېدل غروب نور کو بیا هم د موز کیږي سره د کراهت نه. مازیګر د موز نه مخکې نفل کو یا رستو نفل کو؟ رستو نفل. د مازیګر د موز نه د فرض موز نه پس نفل کول په دغه اوقاتو کې دا ممنوع دي. اوس او چا مطلب ځان لمون امامتای سره مون نه کړي، ځان لکړي او دا غینه مطلب مخ کې بیا نفل کوي. خپل مونږ چې امامتای سره نه کړي او د خپل مونږ نه مخ کې نفل کوي، نو ټایم کې چې کله جمع وشي نو هغه پته ورشو چې په دې جمعات کې جمع وشول. کدا سړی وکي سم مسله نشته، خو چې جمع وشي او دا غینه پس په غزه کې دا مونږ کې خبردار چې خپل فرض مونږ دی وکي او نه په دې بیان کوي. بل مسله بل خبردار چې په دې اوقاتو کې د موږ ولې مکروه وجه سره نو اصلي وجه د دې احادیث مبارکه دي. احادیثو کې د دین ممدا ممانعت راغله دي په دې اوقات مکروه کې بس کوي موږ منع کوي. نو مسلمان شان داده چې یو پیغمبر یو خبره کړې ده بس بیا پای کې چون چرانه ده پکار څخه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم وجه بیان کړی دا هغه بس احادیثو کې هغه ذکر دی چې په دې اوقاتو کې مونږ ټیک نه دی. ولی ټیک نه دی؟ احادیثو کې راځي چې دا نور دا چې راخیږي نو بین قرنین شیطان دا د دوو خکرو په میانځ د شیطان کې راخیږي چې پریوزي اهم په دغه ځای کې او شیطان وې د سجده کوي. بهرحال دا خو عامه وجې خو احادیثو کې چې کوم وجه راغلي دي نو هغه وجه دغه وجنه په دغه وخت کې مونږ مکروه دی. دویمه وجه
حجت الله البالغه کې شاه ولی الله رحمه الله په دویم جلد 21 باندې لیکلي دي چې کله په دغه وخت کې د انور پریوزی یا راخیږي مشرکین او مجوس د نور عبادت کوي نو اوس چې کله د نور عبادت کوي د دغه وجنا مسلمان په دغه وخت کې ممانعت راغلي دي. اوس په دې کې یو سوال چا کړی دی هغه دا دی چې آیا په دې اوقات مکروهو کې یو سړی د قران تلاوت کې او سجده تلاوت ولستله نو آیا په دې وخت کې دا سجده کولای شي کني شي کولای آیا سجده تلاوت ولستله سجده تلاوت کولای شي کني شي کولای جواب دا غینه دار کې په دې وخت کې دا سړی په دې مکروه وخت کې دا سړی سجده تلاوت آیات ولولي نو د لپاره سجده تلاوت جایز ده خو مکروه تنزیهی ده. وی په خبره باندې بل یو سوال باغی کې دا دی چې آیا جمع کې چاته انتظار کول څنګه دي او سړی لکه وی انتظار وکي جمع پلان کې را روان دی پلان کې آیا په جمع کې انتظار کول دا جایز دی او کنه دی جایز دی د منځګزارو دراتلو نه پس د یو سړی انتظار کول دا ټیک نه دی دا تاخير کول جایز نه دی چې پلان کې را روان دی پلان کې را روان یو داس یو سړی دی احسن الفتاوی دا مسله لیکلې دا دریم جلد 305 باندې هغه دا مسله ذکر کړې دی یو سړی دی چې هغه شری دی ضرری دی او کاغه ته جمع نه یې ساره هغه روانه کوي نو لږه کوشش وکړي چې سړی راتلو پر سو کوي تاسو دامو دې سار کوي باقی د دینه بغیر تاخير مکوئ. اوس یو سړی دی شری دی فسادی دی او تاسو پته لګي چې د وجه نه د شر فساد جوړیږي نو بیا هغه مکو بیا تاخير وکړي. بل یو خبره ذکر کړو چې آیا امام ته صبر کول څنګه دي امام ته صبر کول څنګه دي دا یو اهم مسله ده. پور پنن سبا دور کې تعین شوی دا اوقاتو په کار دی چې امام سے خپل وخت لا ځان حاضرې د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام په وخت کې به خلق د خلکو دراجمه کېدل لحاظ کېدل چې خلق راجمه شي نو موږ بوشي خو اوس وخت کې غړېش نه دی ټیمونه مقرر دي امام لپاره چې خپل وخت لزان را رسوي که یو شرعي عذر امام تراله نو بیا په کار دار چې خلک هغه ته یو منټ 2 منټه صبر وکړي نو دا جایز دي بغیر د شرعي عذر نه امام تم تاخير کول دا ټیک نه ځکه چې خلک انتظار بیا نه کوي. بل خبره دادا که یو امام روزانه لیټ راځي نو آیا د دې لپاره څنګه طریقه پکار اول خو ګوره دا د بشریت تقاضی ډیری وي یو 4 منټه 15 منټه د امام ته صبر وکړي شي کدا تاخير امام سے روزانه کوي نو امام سے تا پدې باندې د خبر دې باندې امام سے لعن او طعن دی ویل پکار تاخير کوي امام سے ته چې امام سے ته همیشه د راتلو تنا وخت راتلو عادتي نو ته هغه په نرمۍ باندې پوهه ته چې دا کار مکو کده پوهولو باوجود امام سے لیټ راتلو نو احسن الفتاوی لیکلی دي 301 صفحه باندې دریم جلد کې چې دا امام دی کمیټي والا رسکی دا ختم دي نو دا یو څو مسائل چې هغه بیان کړل نو ان شاء الله دا بیانو واخر دا